فلم شروع کیږي او موږ جاپان ګورو کوم ځکه چې یو سړی وی چې یو کس مړ کوي او پولیس نه تښتېږي او هغه په یو کس باندې تماچه نیولې وي خو اچانک هغه کس ته هارت اټیک وشي او په موقع باندې هغه سړی مړ شي او هغه نه پس ته موږ غټ مجرمان ګورو چې هغوی ته قانون وسه پولیس سزا نه ورکړي او دې نه علاوه نور مجرمان هم وي چې په جیل کې وي او هغه ته هارت اټیک وشي او ټول په یو مړ کیږي دغه مړی خپل نه کیږي بلکې یو الک وی چې هغه کوي او د دې نوم وی لایټ اصل کې لایټ ته یو شیطانی کتاب په لاس باندې ورغلی وي او هغه یو عام کتاب نه بلکې د مرګ یو کتاب وو دا چې د چا نوم په هغه کتاب کې ولیکي هغه کس به مړ شي او چې څنګه طریقه کې هغه کس مړ کوي هغه به پکې لیکي او دې نه علاوه دې کتاب به انسان په خپل کنټرول کې اخستو اوس لایټ ته دغه کتاب په لاس باندې ورغلی وو او هغه به ټول له بدو خلکو نومونه په دې کې لیکلو چې دې معاشرې نه بد خلک ټول مړ کړي خو د جاپان حکومت ډیر زیات پریشانوي څه خلک خدای خو عمل غني او څه خلک وایي چې دې شاته ضرور سوق دي او یا دا هر څه اتفاقا کیږي او دا ټول خلک مړ کولو نه پس تا لایټ په ځان باندې یو نوم یې خولې وو چې هغه وو کیرا څه خلک خو کیرا خپل ایرو مني او دا سړی اوس په دنیا کې هم وایرل کیږي هغه نه پس ته موږ په لایف ټي وي کې خبر ګورو چې یو ملزم کوړه ننوتی وي او دا کور خلک بندین کړی وي لایټ سره ټول دنیا دا خبر ګوري او بیا لایټ خپل هغه کتاب راوړي او د دې سړي نوم پکې ولیکي او لږ ساعت پس موږ ته پته ولګي چې هغه سړی مړ شو بیا موږ کې راګورو چې په یونیورسيټي کې جنې سره ناست وي او دا د دې یو ښه ملګري وي او دغه جنې نوم وي میسا دې دواړه ډېر زیات پاخه ملګري وي لایټ د جنې ته کیسه کوي چې یو شپه زه کلب ته لاړم او هلته کې ډېر زیات بدمعشان هم راغلي وو لایټ هلته کې څه بدمعشانو کیسه اوري چې هغې څه کړي وي او هغې نه پسه ډېر زیات خوشحاله وي او دوی ته سزا نه وي میلاو شوي او بیا دغه بدمعشان لایټ سره هم بدمعشي وکړي خو د هغه یې څومره نه وي او بیا د دغه کلب نه بهر ته راوځي دا د الله کتاب راوالي او هلته کې ګزار کوي ولې چې دا بیکاره دی او فضول دی د دې باوجود هم دا چاته انصاف نشي ورکولی او د دې زندگی دلته کې بدله شي کله چې دې په لاس باندې دغه شیطاني کتاب ورشي دغه کتاب دې ته په ځمکه باندې میلاو شي او د حیرت خبره خو دا وي چې په دغه کتاب باندې باران وي او نور ځکې نه وي او بیا دا کتاب راوالي او کور ته راشي لایټ دغه ټوله کیسه میسا ته وکړي خو دا ورته ونه وایي چې هغه کتاب اوس هم ما سره دی ولې چې دې نه غوښتو چې دغه سیګریټ خبره دې ته وکړي لایټ بیا د دغه کتاب اصولونه هم وایي چې دا کتاب څنګه کار کوي چې سړی نوم به څنګه لیکي او هغه به په کومه طریقه باندې مړ کړي دغه ټولې خبرې پکې ووایي او بیا لایټ په خبرونو کې یو غل ګوري چې د کور ته ورننوتی دی او له هغه غل نوم په کتاب کې ولیکي دغه شان د شپه تېره شي او بل سهار موږ لایټ ګورو چې راپاڅي او اخبار وایي او هغې کې دا کس ګوري چې بېګا د دې نوم یې په کتاب کې لیکلی و او هغه اوس مړ دی په کوم باندې چې لایټ ډېر زیات حیران شي خو دا اوس هم په دغه کتاب باندې یقین نه کوي لایټ په دغه کتاب باندې یقین نه کوي او هغه دا کتاب یو ځل بیا راخلي او دغه کتاب په لاس کې اخلي او هغه بدمعشانو پسې راځي کوم چې بېګا دې سره جنګ کړی و او لایټ بیا هغه شیطاني کتاب کې د دغه کس نوم هم ولیکي او سره د دې له مرګ طریقه هم لیکي لایټ د دې له مرګ طریقه لیکي چې دغه کس دې په هارت اټیک باندې مړ شي او په لږ ساعت کې دغه کس ته هارت اټیک راشي او دا په ځمکه باندې رانړی شي او دا هر څه د لایټ د سترګو مخامخ وشي لایټ ډېر زیات حیرانه شي او دا هر څه د دې سترګو مخامخ شوي وي نو اوس دې په کتاب باندې ډېر زیات یقین راغلی وي یعنې دا کتاب او د دې اصولونه بالکل ټیک دي دا چې کله واپس کور ته روان وي دا هلته کې یوه بلا وګوري دا بل څوک نه بلکې د مرګ یو فرښته وي چې دغه کتاب سره یو ځای وي دغه له مرګ فرښته ډېر زیاته بدرنګه وي او لایټ چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي خو لایټ ته دا هم پته ولګي چې چا سره هم دا کتاب وي دغه د مرګ فرښته به صرف هغې ته ښکارېږي بیا موږ د جاپان د پولیسو یو ټیم ګورو او هغې په دغه ټولو ملګرو باندې خبرې کوي کوم چې وس شوي وي پولیس یو شی نوټس کوي کوم خلک چې مړ شوي دي دغه ټول بدمعشان دي او بیا د دې په دماغو کې ډېرې خبرې هم راځي چې آخر کیرا څه غواړي دا په دغه دنیا کې شته او که دا هسې یو ګپ دی او دا هم وایي چې کیرا څه یو هیرو نه دی بلکې دا یو مجرم دی چې خلکه مړه کوي ولې چې دا هر څه کېږي دا هم یو جرم دی هغې نه پس ته موږ د کیرا پلار ګورو چې هغه هم یو پولیس وي او د دې میشن دا وي چې دا کیرا ونیسي ولې چې کیرا یو مجرم وي او هغه خلکه بېګناه مړه کوي او که موږ هغې سهار نه کوو دغه شانتې به دا ډېر زیات خلکه مړه کړي کیرا پلار د پولیسو مشر ته وایي چې دغه کیس ډېر زیات سینسیټیو دی او موږ ته یو بل کس پکار دی چې هغه په دغه کیس باندې زما سره ډېر زیات مدد وکړي
او دغه بل پولیس نوم وی ال به دې سره کار کوي خو هغه به صرف په انټرنیټ باندې د سره په رابطه کې وي د ال اصلي نوم چاته هم پته نه وي او اوسه پورې دې شکل چا هم نه وي کتلی ال پیر نه د کیره باره کې ډېر زیات معلومات راغستې وي او هغې ته هر څه پته وي په کیره باندې په اول کې څوک هم یقین نه کوي خو ال ورته وښي چې څه کال څومره مړه شوي دي په خپله نه بلکې کیره مړه کړي دي او دغه ټول خلکه د هارټ اټیک نه مړه دي او د حیرت خبره خو دا ده چې دغه ټول خلکه پیر نه میډیکل فټ وو لایټ ته اوس ډېر زیات وخت شوی وي چې هغې سره دا کتاب پروت وي او هغه اوس ډېر زیات ریلیکس وي موږ هغې سره هغه د مرګ فرښته هم ګورو چې دې دواړه اوس ډېر زیات پاخه ملګري شوي دي بیا موږ په ټي وي باندې ال ګورو چې په میډیا باندې راشي او خلکو ته ځان وښیي او خلکو ته دا هم وایي چې کیره څه ایرو نه دی بلکې یو قاتل دی چې خلکه بې ګناه مړه کوي او ډېر ژر به موږ هغه ونیسو جیل کې به یې واچو خو لا دلته کې په خندا شي ووایي چې ډېر ژر به زه تا له خپلې مخې نه اخوا کړم او بیا دا هغه کتاب راولي او په هغې کې ال نوم ولیکي او یکدم په ټي وي باندې چې کوم ال ناست وي په هغې باندې باندې هارټ اټیک راشي او دغه ټول خلک ډېر زیات پریشانه شي او لایټ په خندا شي خو لږ ساعت پس کیره پریشانه شي ولې چې کوم ال اوس په ټي وي باندې مړ شو هغه اصلي ال نه و او بیا موږ ګورو چې اصلي ال خو په ټي وي باندې نه راځي خو هغه په ټي وي باندې خبرې کوي او ورته وایي چې کیره اصلي ال زه یم بیا ټولو خلکو شک په کیره باندې شي ولې چې د هغې پلار یو پولیس هم وي او د هغې کیس د په لاس کې وي کیره د خپل پلار کمپیوټر ته کښېني او هلته کې ټوله ډیټا راوکاږي او دغه پولیسو ته پته هم ولګېده چې کیره د سکول په ټایم باندې خلکه مړه کوي لایټ او میسا یو بس ته راخیږي او هغې بس یو ایجنټ هم شوی وي او هغه بس ته راشي لایټ دې ته وایي چې ته اخر ولې ماپسې شوی په کوم باندې چې دغه سړی ته جواب ورنه کړي بیا به دغه بس کې یو بدماش راشي او په ډریور باندې تماچه کېږي لایټ په کاغذ باندې یوه خبره لیکلې وه چې کله هغه ته ونیسي نو ته دې نه تماچه راکاږه خو دې له لاسه هغه کاغذ لړی شي او بیا دا بدماش راشي او هغه کاغذ لاس کې راواخلي بیا دغه بدماش په بس کې د هغه مرګ فرښته وګوري دغه بدماش د مرګ په فرښتې باندې ډزې کوي خو هغه خو یو شیطان و او په هغې باندې خو ډز اثر نه کوي په کوم باندې چې دغه بدماش ویریږي او بس ودري او هغې نه باره منډه کړي خو هلته کې یو ګاډی راشي او دا ووښي او په سړک کې مړ کړي دغه هر څه لایټ په خپله باندې کړي وو ولې چې هغې د دغه ایجنټ نوم معلومولو او بیا د ایجنټ ته ووایي چې اوس خو ته ماپسې مه کېږه او ته لاړ شه بیا موږ هغه ایجنټ ګورو چې خپل کور ته راشي لایټ دلته کې د دماغو نه کار اخلي دا خو ال مړ کولی نه شي خو ال چې کم کسانه پیدا کړي وي او دې پسې کړي وي دا یو کوي او هغه مړه کوي او دا خپل شروعات د دغه ایجنټ نه وکړي او بیا دې نه د ټولو ایجنټانو نومونه تپوسونه هم کړي وي او ځان څه یې لیکلي وي بیا لږ ساعت پس موږ ګورو چې دغه ایجنټ مرګ هم وشي او د دغه مرګ وجه وي هارټ اټیک ولې چې لایټ نه غوښتو چې دغه ایجنټ ژوندی وي او د دې خلاف کاروی وکړي او دا ونیسي سوال د ده کې پیدا کېږي که کیره ښه سړی وي نو دا ښه خلکه ولې مړه کوي او بیا هغې نه پس